السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا غب رحم او کرم سرا دا سوالات و جواباتو بدي مبارك سلسلة کې نن دا یورور سوال کړی دی. ډېر عجیبه سوال دی، کیدای شي بعضو ته ډېر ناشنا ښکاري شي، خو ډېر فایدهمند دی. ډېر فایدهمند په دې دی چې دا مسله داسې ناشنا ده، عجیبه ده. عجیبه مسله چې سړی ناشنا یې زده کړي نو سړی ورته خوشحالېږي، علم کې اضافه راځي. دی وایي ما دا خبره اورېدلې ده چې کومه جنۍ چې مړه شي او واده شوي نه وي، د دې دا مرګ د شهادت دی. یو زنانه واده شوې نه ده او دا مړه شوه، دا مرګ یې د څه دی؟ شهادت دی. دا خبره صحیح ده او که نه ده؟ الجواب، جواب که دې تاسو واورئ تاسو لازم تعجب کوئ، الا دا چې چا سره ښه ډېر علم وي د هغه نه زه معافي غواړم، اته مسله معلومه وي. دا ول اصل کې ګوره شهیدان په درې قسمه دي. دا مسله موږ ډېرو درسونو کې ذکر کړې. شهیدان په درې قسمه دي. اولنی شهید دی شهید د دنیا او د آخرت. دا کوم شهید دی؟ چې دی د کافرانو په مقابله کې مړ شي. شهید د دنیا او د آخرت. ښه مؤمن دی، د الله د رضا دپاره وتی دی جهاد له او په جهاد کې مړ شو. نو څنګه شهید د دنیا او د آخرت؟ یعنی شهید د دنیا، د شهید دپاره چې کوم احکامات د دنیا دي هغه به په ده لاګو کېږي. دله به غسل نه ورکې، د کفن نشتي، په ده جنازه لازمي نه ده، او دکه خپلو کپړو کې او وینو کې او دې کې به یې ښخوي. ښه شهید د آخرت هم دی، الله به په آخرت کې هم د شهیدانو اجر ورکړي. دا خو واضح. دویم قسم شهید چې دی هغه شهید د آخرت دی، یا د دریم به تېره مخکې کړو ځکه چې دې کې تفصیل به کوو. دریم قسم شهید هغه دی، دویم قسم چې هغه شهید د دنیا دی او د آخرت نه دی. شهید د دنیا دی، د آخرت شهید نه دی. دا هغه سړی دی چې د ریاکارۍ دپاره جهاد له وتی دی، یا د جاسوسۍ دپاره وتی دی، یا د ځمکې او د غیرت په نوم وتی دی، د الله دپاره نه دی وتی او دی مړ شو. نو موږ خو به هغه شهید چې کوم احکام دي ظاهره کې هغه خو به لاګو کوو، ځکه چې نیت یې موږ ته نه دی معلوم. خو آخرت کې شهید نه دی. الله ولا په آخرت کې د شهید اجر نه ورکوي. ولې؟ دی خو د الله دپاره نه و راغلی. دا واضح شو. دریم چې کوم شهید دی هغه شهید د آخرت دی خو د دنیا نه دی. شهید د آخرت دی، د دنیا نه دی. او هغه چې الله به له په آخرت کې د شهید اجر ورکوي خو دنیا کې پې د شهید احکام نه لاګو کېږي. هغه حدیث کې راغلی دي یو سړی د خېټې د بیمارۍ نه مړ شو، د خېټې د مرض نه مړ شو. دغه شان یو کس باندې دیوال راولېدو مړ شو، د غره نه راولېدو مړ شو، د خپل مال عزت اهل په دفاع کې مړ شو، دغه شان اوبو کې غرق شو مړ شو، اور کې وسوځېدو مړ شو. دوی ته شهیدان ویلی شوي دي. خو دا شهیدان ګوره د آخرت دي، د دنیا نه دي. دلته څوک دا نشي ویلی لکه اوس یو سړی دی هغه ته د خېټې داسې بیماري ولګېده چې هغه ته یې مړ شو، دی شهید دی. خو شهید د کوم ځای دی؟ آخرت ته. څه مطلب د آخرت دی؟ یعنی اوس څوک دا نشي ویلی چې دله به غسل نه ورکې، دله به کفن نه ورکې، په ده جنازه به نه کې. نه، دا احکامات د دغه یو شهید دپاره دي، هغه چې جهاد کې دی، د ده دپاره نه دي. د دې آخرت کې به الله اجر ورکوي، خو دنیا کې به ده سره موږ هغه معامله کوو کومه چې موږ د عام مسلمانانو سره کوو. ورسېدی به دي. په دوی کې یو دقه دی. حدیث کې دا راځي، امام ابو داود حدیث راوړی دی او پای کې داسې دی رسول الله وسلم وایي الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله. د الله په لار کې د مرګ نه علاوه شهادت 7 قسمه دي. رسول الله وسلم بیا هغه شمارلی دي، دغه ما چې کوم ذکر کړو دغه پکې دي. اخره کې رسول الله وسلم وایي والمرأة تموت بجمع. شهید والمرأة تموت بجمع
د دې څه مطلب دی؟ د دې په مطلب کې علماو اختلاف دی. اولنی قول دا دی چې د دې دا مطلب دی چې کومه زنانه د ماشوم د پیدایش د لاسه مړه شي دا شهید ده. دا مشهور قول دی. یو روایت کې داسې هم راځي چې زنانه په څلوېښتۍ کې خو هغه هم د ماشوم سره تعلق ساتي، یعنی د ماشوم د لاسه چې دا مړه شي نو دا څه ده؟ دا شهید ده. خو دې کې دویم یو تفسیر داسې دی والمرأة تموت بجمع، وی معنا هغه زنانه چې سړي ورله لاس نه دی وروړی او دا مړه شي نو دا څه ده؟ دا شهیده ده. اگر که یو کمزوري روایت کې داسې راځي سندن کمزوری دی چې هر هغه زنانه چې مړه شي ماتت بجمع او دې ته چا لاس نه وي وروړی، دې ته څوک نارینه نه نږدې شوی، دخلت الجنه، دا به جنت ته شي. نو اوس حاصل د جواب به یو سړی وي چې ووایه راته چې دا زنانه چې دا خاوند یې نه وي کړی، واده شوي نه وي او مړه شي، دې ته به د شهادت مرتبه میلاوي او که نه؟ نو جواب د هغې دا دی، ګوره دا حدیث رسول وسلم په عربۍ کې ویلی دی، ژبه خو عربي ده او عربۍ ژبه کې د دې ټکو دغه دوه احتمالات دي، یا خو هغه زنانه چې هغه د ماشوم د پیدایش کې مړه شي، یا هغه زنانه چې هغه واده شوي نه او مړه شي. او مونږ وایو د رب العالمین فضل پراخه دی، څنګه یې په یو دغه باندې بندو؟ نو داسې وایو چې زنانه انشاءالله مسله داسې ده چې زنانه په دې دوو کې چې په هر حال مړه شوه، که د ماشوم په پیدایش کې مړه شي، ماشوم د لاسه مړه شي، دا به شهیدی، او که دې واده نه یې کړی او مړه شي دا به شهیدی. دا مسله تاسو مخکې اورېدلې وه؟ تا خو به اورېدلې نه دې اورېدلې؟ که څوک دا سوال وکړي چې لکه ولې، ګوره واضح ده چې دې صبر کړی دی. نو سړی وایي چې دا صبر خو سړی هم کوي، هلکان ځوانان چې واده یې نه کړی او مړه شي، هلک هغه څه کولی شي او هغه طاقت ول الله ورکړی چې هغه زنانه ول الله نه دی ورکړی، هغه زنانه ول الله نه. هلک کله ووایم وایي زه واده کوم، کور کې لوښې موښې مات کړي، مور تنګۍ را تنګۍ ته پلار ته ووایي چې ماله واده وکړي، کله دې څه مرور شي کور نه وځي تره کره ماما کره پروت او ته پته ولګي جنۍ خو دا کار نشي کولی، جنۍ دا کار نشي کولی او دا مړه شي په داسې حال کې، نو الله رب العزت بوله مقام د شهادت ورکوي. والله اعلم.